د دهلې بند د افغانستان د کندهار ولایت تر ټولو لوی بند دی چې د دې سیمې لپاره حیاتي ارزښت لري. دا بند د ارغنداب سیند پر سر جوړ شوی او د کندهار د زراعتي ځمکو د خړوبولو او د خلکو د اوبو رسولو یوه مهمه سرچینه ده. د دهلې بند مهم معلومات: موقعیت: د افغانستان د کندهار ولایت د مرکز څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې د شاه کوټ په ولسوالۍ کې قرار لري. د جوړېدو کال: د بند په 1952 میلادي کال کې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې USAID په مالي ملاتړ جوړ شوی. د بند د جوړېدلو اهداف: د کرنیزو ځمکو خړوبول لږ تر لږه 15,000 هکتاره، د کندهار ښاریانو ته د څښاک اوبو برابرول، د برېښنا تولید، که څه هم اوسمهال د برېښنا تولید لپاره محدود ظرفیت لري. د بند جوړښت: لوړوالی شاوخوا 40 متره، اوږدوالی شاوخوا 515 متره، د اوبو زیرمه کولو ظرفیت نږدې 525 میلیونه متره مکعب. وروستي پرمختګونه: په 2019 کال کې د کاناډا، امریکا او افغان حکومت په مرسته د دې بند د بیا رغونو چارې پیل شوې. ترڅو د دې ظرفیت پراخ او پیاوړی شي، د دغې بیا رغونې موخه دا وه چې د بند د زیرمه کولو ظرفیت لوړ کړي او د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو عرضه باثباته کړي. ارزښت او اهمیت: د دهلې بند د کندهار د کروندګرو لپاره د ژوند مهمه سرچینه ده. د دې سیمې اقتصادي پرمختګ کې اساسي رول لري.